أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول سپارہ سورہ بقرہ او آیت نمبر 26. اللہ سبحانہ وتعالی فرمائی ان اللہ بشک اللہ تعالی لا یستحی پروانه کوي نشرمیږي پروانه کوي ان یضرب دا چې بیان کی مثلا مثال ما د هغه څیز بعوضتن چې د ماشي وي فما فوقها یا د هغې د پاسه کمزوري څیز وي فاما الذین پس کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی فیعلمون پس هغوی پوهیږي په دې خبره باندې چې انه الحق من ربهم دا مثال حق بیان شوی دی د دوی د رب د طرف نه واما الذین کفروا او کسان چې کافران دي فیقولون نو پس هغوی وایي ماذا اراد الله سغواړي الله تعالی بهذا مثلا په دې مثال بیانولو باندې یضل به کثیرا الله گمراه کوي بلارې کوي په دې سره ډیر خلک ويهدي به او لاره هدایت کی په دې سره کثیرا ډیر خلکو ته وما يضل به او نه گمراه کیږي په دې سره الا الفاسقین مگر نافرمانه خلک دا سوکتی نافرمانه خلق هغه دي الذين دا ها کسان ينقضون چې ماتوي عهد الله وعده د الله تعالی سره من بعد میثاقه رستو دا غیده په خولونه د مضبوطولو نه رستو د الله وعده ماتوي ويقطعون او کټ کوي ما هغه رشته امر الله به چې الله حکم کړل په هغه سره ایو سره چې دا رشته یو ځای کې نه رشته او پاله ويفسدون في الارض اروانه کوي پزمکه کې اولئک هم الخاسرون دا خلق تاوانیان دي کیف تکفرون بالله سرنګ تاسو به انکار کوئ په الله سره وکنتم امواتا او حال دار چې تاسو یې مړو یعنی موجود نه وای د سره فاحیاکم پس تاسو را ژوند کړئ ثم یمیتکم بیا به تاسو وجنی ثم یحییکم بیا به دوباره تاسو ژوند کوي ثم الیه ترجعون بیا به الله طرف ته تاسو واپس ځئ هو الذی الله غذات خلق لكم چې پیدا کړی دي تاسو لپاره ما فی الارض اس چې بزمکه کې دي جميعا ټول ثم استوى الى السماء بیا اراده وکړه متوجه شو اسمان طرف ته فسواهن پس برابر کړو 7 سماوات هو اسمانونه وهو بكل شيء عليم او الله په هر څه باندې پوه دی صدق الله مولانا العظیم